د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. ژبې خطونه او عادات. موږ تر اوسه پورې د بېلابېلو ژبو په باره کې خبرې کړې دي او دا چې هغوی یو له بله سره څه ارتباط لري، راځه چې یو ګړی په دې باره کې چورت ووهو چې ژبې په څه ډول شروع سوي وي. موږ وینو چې د حیواناتو ترمنځ ځینې لغتونه استعمالیږي. داسې ویل کېږي چې بیزوګانې د شیانو لپاره ساده غږونه یا لغتونه لري. ته کولی سې چې هغه خاص اوازونه مشاهده کړې چې ځینې حیوانان یې د بیرې په وخت کې پر خوله راباسي او نورو حیوانانو ته د خطر د وجود خبر ورکوي. ښایي په انسانانو کې هم ژبه په دغه ډول پیل سوې وي. ښایي په اولو وختو کې به ساده چغې وي، لکه د بیرې او خطر د اعلان چغې. وروسته ښایي هغه غږونه راغلي وي چې موږ یې د کار د غږو یا نارو په نامه پیژنو. کله چې یو ګڼ شمېر خلک یو ځای یا په ګډه کار کوي، نو یو ځای غږونه یې پورته کېږي. لیدلي دي چې ځینې وختونه چې ډېر خلک یو شی راکشوي یا یو غټ وزن پورته کوي، یعنې غټ غږونه پورته کوي. داسې معلومیږي لکه د غږ پورته کول چې یو څه فایده ورته رسوي. ښایي چې دا کار دغه چیغې او غږونه هغه لومړني لغتونه وي چې انسانان کار ځینې اخیستی وي. نور لغتونه لکه اوبه، اور، آس او ایږ به په کراره راغلی وي. ښایي په اولو کې به یوازې نومونه یا اسمونه ول او فعلونه ښایي موجود نه ول. د مثال په ډول که چا غوښتل چې ووایي چې ما ایږ ولیدی، نو به یې یوازې لغت یا نوم وایه ایږ، او د کوچنیانو په شان به یې په لاس اشاره کوله. تر دغه نورو زیاتو خبرو وجود نه درلودی. ژبې وده وکړه. لومړی لنډې جملې منځته راغلې، ورپسې اوږدې. ښایي چې ټولو خلکو به یوازې یوه ژبه نه درلوده، خو په عین حال کې ډېرې ژبې به هم موجودې نه وي. لکه پخوا چې مې درته ویلي دي، په هغو وختو کې یو څو ژبې موجودې وې چې هره یوه یې د ژبو په لویو کورنیو واوښته. د سترو تمدنونو په وخت کې، یعنې چې موږ یې په پخوا کې بیان کړی دی، ژبې ډېره وده کړې وه. په هغو وختو کې ډېرې غزلې یا سندرې موجودې وې. شاعران ول او غزلچیان یا سندرغاړي موجود ول چې د هغو غزلې به یې په ښه آواز ویلې. په هغو وختو کې خط یا کتابونه موجود نه ول، نو خلک مجبور ول چې ډېر شیان په یاد کړي. د شعر او قافیې په یادول اسانه وي او پر دې اساس وینو چې په هغو هېوادو کې چې پخواني تمدنونه پکښې موجود ول، شعر او غزلې ډېرې پکښې رواج وې. غزلچیان او شاعران تر هر څه زیات د مړو قهرمانانو د توصیف او ستاینې شوقیان ول. په هغو وختو کې خلکو له جنګو سره مینه درلوده، نو شعرونه یې هم د جنګ په میدان کې د زړورتیا په باره کې ول. دغه حالت په هندوستان او نورو هېوادو کې وینو. خط یا لیک هم دغه ډول دلچسپه شروع درلوده. ما د چینایي خط په باره کې درته لیکلي ول. ښایي ټول خطونه له تصویرو څخه شروع سوي وي. چا چې به غوښته چې د طاووس په باره کې څه ووایي، نو به یې کوښښ وکړ چې د طاووس تصویر یا رسم وکاږي. البته چې په دې ډول به یې ډېر څه نه سوای لیکل کېدای. دا تصویرونه په کراره ساده کېدل. ډېر وروسته بیا د الفبا په باره کې فکر وسو او وده یې وکړه. دې کار لیکنه ډېره اسانه کړه او پرمختګ ډېر چټک سو. عددونه او حسابل یا حساب کول به هم خامخا یو ستر کشف و. دا تصور کول ډېر سخت دی چې یو کار دې بې له اعدادو
سر ته ورسیږي. هغه څوک چې عدد یې اختراع کړي دي باید یو نابغه یا یو ډیر هوښیار سړی وي. اروپایي عددونه په لومړي سر کې سم نه ول. ته پوهیږې چې رومي عدد څه شی دی؟ رومي عدد دا دی: آی، 2 آی، 3 آی، آی وی، وی، وی آی، وی، 2 آی، وی، 3 آی، آی ایکس، ایکس او داسې نور. دا عدد چندانې ښه نه دي او ترتیبول یې هم سخت دی. هغه عدد چې موږ نن ورځ په ټولو ژبو کې کاروو تر رومي عددو ډیر ښه دی. زما مطلب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 دی. دغو عددو ته عربي عددونه وایي. دا ځکه چې اروپایانو دغه عددونه له عربو څخه زده کړي دي. عربو په خپله هغه له هندوانو څخه زده کړي دي. نو دا به صحیح وي چې هندي عددونه یې وبولو. زه ډیر چټک پر مخ روان یم، خو موږ تر اوسه پورې عربو ته لا نه یو رسیدلي.